د شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه لنډه پیژنده. د اسلامي نړۍ ستر پښتون عالم شیخ عبدالسلام رستمي په 2014 کال نومبر په 18 تاریخ د دوشنبې په ورځ په حق ورسېده. مرحوم شیخ عبدالسلام د زرګونو عربو او عجمو استاد او د قرآن ستر مفسر و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 100 زیات کتابونه لیکلي چې تر ټولو زیات یې د احسن الکلام په نوم پښتو تفسیر دی چې په 9 جلدونو کې چاپ شوی دی. پیغام ټلویزیون د نوموړي مړینه ستره ضایع بولي. کورنۍ او خواخوږو ته د تسلیت مراتب وړاندې کوي او د لوی الله جل جلاله څخه ورته د مغفرت سوال کوي. د شیخ عبدالسلام رستمي لنډ ژوند لیک. زوکړه. شیخ عبدالسلام د مولوي عبدالرؤف رستمي زوی د خیبر پختونخوا ایالت د مردان ولسوالۍ د رستم کلي په کندر سیمه کې په 1938 لمریز کال کې په یوه عالمه او متدینه کورنۍ کې زیږېدلی. پلار یې په کلي کې امام او خطیب و. همداراز ترونه او ماماګانې هم د سیمې ستر علما او مشران. زده کړه. ابتدایي زده کړه یې له خپل والد صاحب څخه کړې. وروستو د فیض الاسلام په مدرسه کې داخل شو او 3 کاله یې هلته زده کړې وکړې. د ابتدایي زده کړو وروستو دارالعلوم اسلامیه کې شامل شو او هلته یې نحو، صرف، بلاغت، منطق، فقه، تفسیر او حدیث زده کړه. شیخ عبدالسلام له ماشومتوبه ذکي و. هغه مهال چې نوموړي په مدرسه کې زده کړه کولې د کلي ماشومانو ته به تحت لفظي ترجمه او د فقه ابتدایي کتابونه تدریسول. د ابتدایي او ثانوي زده کړو وروستو د لوی دورې کولو لپاره اکوړه خټک ته ولاړ. د سیمې مشهورې مدرسې دارالعلوم حقانی ترڅنګ مدرسې کې یې د مولانا عبدالرحیم بهبودي سره د حدیثونو لویه دوره وکړل. شیخ عبدالسلام د لوی دورې وروستو په تدریس پیل وکړ او په کلي کې یې د ترجمې سربیره د فقه کتابونو په تدریس پیل وکړ. همداراز یې په دعوتي کارونو هم پیل وکړ او وخت یې په مناسباتو کې محاضرې وړاندې کولې. وروستو د مشهور دینی عالم شاه منصور باباجي سره د تفسیر دوره پیل کړه. همداراز یې په شعبان او روجو میاشتو کې د پنجاب په راولپنډۍ ولسوالۍ کې د سیمې د ستر مفسر او محدث غلام الله خان سره تفسیري دوره وکړله. شیخ غلام الله چې د نوموړي ذکاوت او پوهه لیدلې وه نو وصیت یې وکړ چې تر وفات وروسته به د ده پر ځای د قرآن تفسیر شیخ عبدالسلام کوي. تدریس. شیخ عبدالسلام تر دې وروستو بیرته خپل کلي رستم ته ولاړ او هلته یې د تعلیم القرآن په نوم مدرسه تاسیس کړه. په دغه مدرسه کې به د حدیثو 2 دورې کېدلې، یو عوامو او طالبانو ته او دویمه دوره علما او استادانو ته کېدله. په لمریز کال 1991 کې د نوموړي مخالفینو د شیخ عبدالسلام پر مدرسه برید وکړه او په جوابي برید کې د بریدګرو څخه 1 تن ومړ. شیخ د دغې وژنې په تور زندان کې واچولی شو خو 8 میاشتې وروستو له زندانه خلاص شو. زندان د نوموړي په ژوند کې جلا تغییر راوست. د زندان دننه یې تحفة السجن ولیکلو او همداراز یې بېساري پښتو تفسیر احسن الکلام پر لیکلو یې پیل وکړ.